په جرمني کې روغتیايي بیمه جبري ده. له لاندې 2 ډوله روغتیايي بیمو یوه ټاکلی شئ. د دې بیمې کار چټک دی، خو ځینې وخت یې لګښتونه زیات وي او د ډیر معاش لرونکو ماهرانو ته ښه ده. دا ډول بیمه بیا هر څوک د هغوی د عاید له په پام کې نیولو پرته مني. په دولتي بیمه کې ستاسې میاشتنۍ ونډه ستاسې له عاید سره اړه لري. هر څومره لږ پیسې چې وګټئ هماغومره لږ بیمه به ورکوئ. د دې ترڅنګ که د ژوند ملګری یا ملګرې یا بچیان مو عاید ونه لري، کولی شئ ستاسې په دولتي بیمه کې په وړیا ډول شامل کړئ. دولتي روغتیايي بیمه ځانګړي روغتیايي لګښتونه پر غاړه اخلي، خو د ځینو نورو روغتیايي درملو لګښت نه ورکوي. تجویز شوي درمل هغه دي چې تاسې د ډاکټر له نسخې پرته نشئ پیرلی. د دولتي بیمې د غړي په توګه ښایي په درملتون کې د درملو د پیسو لږ برخه له تاسې وغوښتل شي. ناتجویز شوي درمل د ډاکټر له نسخې پرته اخیستلی شئ، خو بیه یې باید خپله پرې کړئ. ډاکټر ته له تګ وړاندې ځان ډاډه کړئ چې هغوی د شخصي ناروغانو ترڅنګ د دولتي بیمې لرونکي هم مني. په یاد مو وي چې د ماشومانو لپاره تجویز شوي درمل وړیا دي او اړتیا نشته چې په درملتون کې بیه پرې کړئ.